دې دواړه لاړل رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په هر سفر کې د سفر او د حضر ملګری څوک؟ ابو بکر صدیق رضی الله عنه. ابو بکر ته ابو بکر ولي وي؟ ابو بکر ته پهلا والا اول نمبر ایمان دراوړو. په زنانو کې اول نمبر ایمان خدیجه رضی الله عنها راوړو. په ماشومانو کې اول نمبر ایمان علي رضی الله عنه راوړو. او په سړو کې اول نمبر ایمان ابو بکر صدیق رضی الله عنه راوړو. و د دین تاسو ته څه معلومیږي؟ هغه شخصیت چې الله رب العالمین ورته سلام کوي. سلام تبوک په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ چاندر راوړي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه لاړ، عمر فاروق لاړ. کله کله ګوره په دې دین کې عزت خي، موږ او تاسو بلډینګونو کې زدونه کوو، صحابه کرامو په دین کې عزت کولو. عمر فاروق رضی الله عنه جای بجای واقعات شته، کتابونه به گواه دي. عمر فاروق رضی الله عنه با ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره عزت کولو په دیني معاملاتو کې چې زم د ثواب ته ورسېږم. عمر فاروق رضی الله عنه ویلي وي اوس ما ته مقاله پلاس باندې رااله ماموته بیا دې موته الله را ته خپل مقرره کا. پیغمبر علیه السلام اعلان وکړو مال راوړي، وایي زم ما سره خو مال ډېر دی، ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره مال کم دی. او چې کله لاړو عمر فاروق رضی الله عنه مال لاړو، مال انبار ولاړ ډیره ولاړ زړه کې خو خوشاله دی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله مال لاړو مال ډیر لګ دی. عمر فاروق ډیر خوشاله په زړه کې ولاړ په زړه کې ګولې ماتي. نن هغه موقع چې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه نه به مخ کې راځم. رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال بدل کړ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای ما ترکت یا عمر کور کې د څه پرې دي د سینې دی ولې چې څومره دی راوړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای فداک ابي و امي، مو پلار مې ته قرباني نیم مال مې راوړو نیم مال مې په کور کې پرې دی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته فرمای ما ترکت یا ابو بکر، ابو بکر صدیق کور کې د څه شي پرې دی؟ او ترکت الله ورسوله، د الله پیغمبره د الله نوم او د محمد رسول الله نوم په کور کې پرې دی. هیڅ شی مې کور کې نه دی پرې تر دې پورې په کور په دیوالونو باندې لاس وهلو. وایي که چېرته ماته پکې یو ستن مې راوشي هغه ستنم زه مجاهدینو ته ورکم، د مجاهدینو په کار باندې به راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې سلام ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته وکړ. په دغه وخت کې جبرئیل علیه السلام راځي، الله رب العالمین سلام کوي ابو بکر صدیق ته. فرشته وي زمون سلام هم د الله پیغمبر ابو بکر صدیق وایا، الله رب العالمین هم سلام کوي ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته. هغه شخصیت دی نن د دې شخص په نوم باندې نن گزارونه کیږي. نن شیعاګان دې شخص پس لعن تعن کوي. دومره مینه او محبت د محمد رسول الله سره کتابونه ډک دي. زه اوس حیران یم چې کومه واقعه درته ویم